Welcome to English Grammar Class, Month 1, Lesson 5. د انګلیسي د ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د لمړي میاشتې پنځم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې د شتون فعلونه یا to be verbs او د لرلو فعلونه یا to have verbs او د کړنې فعلونه یا to do verbs دي. To be verbs یا د شتون فعلونه. To be verbs are those which are used to show state in the sentence. د شتون فعلونه هغه دي چې په جملو کې د یو څه د حالت ښودلو لپاره استعمالیږي. مثلا زه یم، زه وم، هغه ده، هغه و، دوی دي، دوی و. To be verb consist in د شتون فعلونه عبارت دي له as am are چې دوم حالت یې was او were دی. اوس به تاسو په مثال کې واضح شئ. د present form مثالونه یې I am، زه یم، you are، تاسې یاست، we are، مونږ یو، they are، دوی دي، he is، هغه سړی دی، she is، هغه ښځه ده، it is، هغه شی دی. مثلا I am a boy، زه یو هلک یم. He is a student، هغه یو شاګرد دی. او د past form مثالونه یې I was، زه وم، you were، تاسې وئ، we were، موږ وو، they were، دوی وو، he was، دی وو، she was، دا وه، او it was، هغه بې روحه شی وو. مثلا I was a student، زه یو شاګرد وم. You were student، تاسې شاګرد وئ. Note: sentences which contain to be verbs will bring the to be verb at the beginning in the question form and add only not after to be verb in the negative form. په یاد ولرئ چې کله په یو جمله کې د شتون فعل موجود وي، که موږ غواړو چې دا جمله سوالیه ته واړوو، نو موږ تنها د شتون فعل د جملې سر ته راوړو او آخر کې ورته د زوالیه علامه ورکوو. او که وغواړو چې منفي جملې ته یې واړوو، نو موږ د شتون له فعل نه وروسته not اضافه کوو، منفي جملې ته به تبدیل شي. مثلا he is a student، هغه یو شاګرد دی. Is he a student؟ آیا هغه یو شاګرد دی؟ He is not a student، هغه یو شاګرد نه دی. اوس to have verbs یا د لرلو فعلونه. To have verbs are those which are used to show possession or ownership in the sentence. د لرلو فعلونه هغه فعلونه دي چې د ملکیت او مالکیت لپاره استعمالیږي. To have verbs consist in د لرلو فعلونه عبارت دي له have، has او has حالت یې had دی. اوس د present form مثالونه یې I have، زه لرم، you have، تاسې لرئ، we have، موږ لرو، they have، دوی لري، she has، هغه ښځه لري، او he has، هغه نارینه لري، it has، هغه بې روح شی لري. مثلا I have a pencil، زه یو پنسل لرم. You have a book، ته یو کتاب لري. اوس د past form مثالونه یې I had، ما لرل، you had، تاسې لرل، she had، هغې ښځې لرل، he had، هغه سړي لرل، it had، هغه بې روح شي لرل، we had، موږ لرل، او they had، دوی لرل. مثلا I had a little money، ما لږ پیسې درلودې. She had a pretty dress، هغې یو جوړ ښایسته جامې درلودې. Note: usually in the question in negative form, to have verbs, the to-do verbs are used along with them, but sometimes it is possible to use to have at the beginning of the sentence in the question and add only not after them in negative. د سوالي جملې په سر د to do فعلونه استعمالیږي او په منفي حالت کې له فعل نه وروسته not علاوه کیږي یا استعمالیږي. I have a pen، زه یو قلم لرم. Have I a pen؟ آیا ما یو قلم درلوده؟ I have not a pen، ما یو قلم نه درلوده. Do I have a pen؟ از یو قلم لرم. I do not have a pen، زه یو قلم نه لرم. To do verbs یا د کړنې فعلونه. To do verbs are those which are used to show performing of an action in the sentence.
هغه فعلونه دي چې په یوه جمله کې د یوې کړنې په ترسره کولو دلالت کوي. To do verbs are consist in د کړنې فعلونه عبارت دي له do, does او past form حالت چې ده هغه did ده. اوس د present form مثالونه یې I do زه کوم، you do تاسې کوئ، he does هغه سړی کوي، she does هغه ښځی کوي، it does هغه بې روح شی کوي، they do دوی کوي او we do موږ یې کوو. اوس مثلا I do my homework every day زه خپله کورنۍ وظیفه هره ورځ ترسره کوم یا بشپړ کوم. She does the chores هغه ښځه د کور ورځني کارونه کوي. It does work. او د first form مثالونه I did ما کړی، you did تاسې کړی، he did هغه سړي کړی، she did هغې ښځې کړی، it did هغه بې روح سړي کړی، we did مونږ کړی او they did دوی کړی. مثلا we did our homework yesterday موږ خپله کورنۍ وظیفه بله ورځ وکړه. د لومړۍ میاشتې ګرامر 5 دا و د لومړۍ میاشتې د ګرامر درس. د دوهمې میاشتې د ګرامر درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the second month grammar lesson. دا درسونه ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو ترېنه ګټه واخلي. Please share this with everyone and let them get benefits from it. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.